الله الرحمن الرحیم. د الله رب العزت په خپل صفاتو کې یو ډیر خپل لوی صفت ته الرحمن. الله پاک ډیر لوی مهربان ذات ته. الله پاک په هر هغه چا باندې رحم کوي څوک چې په خلکو باندې رحم کوي. حدیث شریف مفهوم دی لا يرحم الله من لا يرحم الناس، چې الله پاک ګوره په هغه چا باندې رحم نه کوي څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي. او دلته خلکو کې انسانان ټول داخل دي، که مسلمانی که کافری خپلی پردی، بلکې حدیث شریف کې خود عمر عام کړی دی ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السما. تاسو په ځمکه والا باندې رحم کوئ، صرف انسانان نه یادي، انسانانو باندې رحم کوي. ستا څاروي دی، غوا ده، میخه ده، ګډه بیزه ده، اوښ دی، هغې باندې رحم کوه. ګرمی موسم دی نور ته مه تړه، سړځی موسم دی یخ ته مه تړه، د هغې د ګیا د اوبو خیال ساته. حدیث شریف کې راځي خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو باغ ته لړ، نو هغه باغ ته چې لړ نو فاذا فیه جمل، په هغه باغ کې یو اوښ. فلما رأى النبي صلی الله علیه وسلم، چې کله هغه اوښ خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ولیدو نو حن، هغه اوښ ډیر زیات وجړل، داسې وجړل لکه څنګه چې ماشوم مور پسې جاړي. وذرفت عیناه، او د سترګو نه ډېرې اوښکې وبهېدې. محبوب د هغه په شا باندې لاس راښکو تر دې چې هغه ژړا اوښکې ختمې شوې. محبوب فرمایل لمن هذا الجمل، هلکه دا اوښ د چا دی؟ یو ځوان صحابي انصاري راغی چې جی قربان لی دا زما دی. نو محبوب هغه ته وی ګوره چې شکا الیه، ستا دی اوښ چې دی نو ما ته شکایت وکړو چې زما دا مالک چې دی نو ما اوږې او تږې ساتي، خوراک سکاک پوره نه راکي او وزن را باندې ډیر اچي. نو ګوره په ده باندې وزن ډیر ماچوه او دله خوراک سکاک پوره او په ټیم ورکوه. او دې حدیث کې راځي چې لکه خپل سارو باندې به وزن زیات نه اچي. بعضې خلک خرګاډۍ کې دومره بنډلې چولي ته یې که مالګاډې روان کړی دی. د دې نه منه راغلی چې یو سړی په اس باندې ناستی، سورلی باندې ناستی، ابل ملګري سره ګپې شپې لګي. لا تتخذوا ظهور دوابکم منابره، د خپلو سورلو نه منبرونه مه جوړوئ چې ته پې ناستې او ملګرو سره پې ګپې شپې لګې. حدیث شریف کې راځي ملګرو میږتون ته میږي وپکې نو هغې ته اور ورته کړو. محبوب فرمایل چې من حرق هذه، دا چا وسوځولو؟ صحابه کرامو یې مونږه وی ګوره دا مناسب نه دي چې تاسو دې ته اور ورته کې. په اور باندې خو عذاب او سزا دا الله رب العزت ورکي، مخلوق له مناسب نه لري چې چاله په اور باندې سزا ورکي. حدیث شریف کې راځي یو زنانه د پیشو د وجې نه دوزخ ته تللې ده، چې کله محبوب د نور تندر د پاره مونځ کو، نور تندر نیولو نو شاته داسې راټوپ کو. صحابه کرام ډیر حیران شو، جو قربان تاسو ناشنا حرکتو فرمایو. وی ما دوزخ کې هغه بابا ولیدو چې د حجیانو نه به په کونټۍ په ذریعه باندې غلا کوله، د کونټۍ هغه توتی طرف په داسې په ځمکه راښکو نو چې مثال هغې سره به بستا بیگ تیلی را اونخته، نو که د حاجي صاحب بوته خیال شو نو بابا وی خو دا خو زما خیال نو، دا د کونټۍ ځان سر را روان کړی دی. او که چېرې د حاجي صاحب به خیال نو نو د کونټۍ په ذریعه باندې به هغه غلا کړی شوی شي خپلې خیمې ته ورسو. وي ما هغه بابا ولیدو چې د حج دوران کې به د میلمنو حاجیانو نه غلا کوله د کونټۍ په ذریعه. او ما په دوزخ کې یو ښځه ولیده چې هغه د پیشو په وجه باندې الله دوزخ ته بوتلې وه، چې پیشو سره رحم معامله نه وه کړې بلکې ظلم یې کړو، پیشو یې کوټه کې بنده کړې وه. نو هغې نه پرېښوده چې ځان له خوراک سکاک لټولې وي او نه دی ولا ورکولی، نو ډېره ظلم د وجې نه هغه مړه شوه. نو ګوره چې مثال مونږه د انسانانو سرم د رحم معامله کو، سارو سرم د رحم معامله کو. د دې نه منه راغلی ده نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن التحریش بین البهائم.
محبوب صفا الفاظ سره منع فرمایلی ده چې زما امتا دا ساروی بهایم چې دي دا یو بل سره جنگوي ما. بعض خلک څوک ګډان جنگي، څوک چرګان جنگي، څوک مړزان جنگي، څوک نعوذ بالله سپي جنگي. د دې نه ګوره منع راغلی ده نو چې مونږ او تاسو په انسانانو باندې رحم کوو، په زناورو باندې رحم کوو. ګوره یو عالم ډېر خدمتونه یې کړو، هغه وفات شو. بل عالم په خوب کې ولیدو، نو خوب څه دلیل قطعی نه څه مسله پې نشي ثابتولی، خو تایید د پاره یو تسلی. الله پاک وبخلي او زه الله پاک وبخلم. پس وبخلي زما ذهن کې دا ټول عمر مې تبلیغونه، درسونه، بیانونه د الله د رضا د پاره کړو. الله پاک ما ته وی چې ته مونږ په دې ټکي وبخلي چې یو غرمه ته تفسیر لیکو، نو چې کله قلم دی په دوات کې غوپه کو، نو چې قلم د روچت که د قلم سوکې سره چې کومه صحیح وه، نو د ګرمۍ موسم مچ راغی او د قلم په سوکه کېناسته، نو تا زړه کې ووایي چې دا هم د الله مخلوق دی، پرېږده تږی شوی دی چې دی هم دا صحیح وڅکي. نو الله پاک وي تا زمونږ په مخلوق رحم وکړو، مونږ په تا رحم کوو زه جنت ته. دا څونه مشهور حدیث دی. یو زنانه سپي له اوبه ورکړي دي، انسان له نه دي ورکړي، مسلمان له نه دي ورکړي، مور او پلار له نه دي ورکړي، بچو له نه دي ورکړي، ګاونډیان له نه دي ورکړي، سپي له اوبه ورکړي دي. په سپي رحم وکړو، الله د هغې په وجه باندې هغه ګناهګاره زنانه جنت ته بوتله. نو چې مونږ او تاسو هم د رحم صفت ځان کې پیدا کو، الله رب العزت اول مالا بیا تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کړي.